د میدان وردګو پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ریاست له یو شمېر هغو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره کړه چې په دې وروستیو کې کورونه د زیاتې واورې او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي وو. دا ټولې هغه کورنۍ دي چې په طبیعي او غیر طبیعي پیښو کې متضرر شوي دي چې دا واورې شروع شوي دي، دا پیښې شوي دي، نن موږ کومک ورته آماده کړی دی، غواړو چې دوی سره خپل همکاري وکړو. په ورته وخت کې زیانمن وایي چې د مرستې به یې تر یوې اندازې در دوا کړي او له مسئولینو غواړي چې زیانمن شوي کورونه ورته ورغوي. برباری‌هایی که چی شده بود در روز جمعه چون برف استاد کرده بود ساعت 7 بجه صبح برف کوچ آمد، یک خانه ما رو بیخی پای پاک برد، 2 دانه دیگه هم زده تخریب کرده. دمی برفباری‌های اخیر 3 منزل خانه ما که دارای 6 اتاق بود کاملا تخریب شده. دیگه ما دمی ریاست حوادث یک عریضه یا شکایتی کردیم، از امروز ما رو خواسته نمیفهم یعنی چیزی کم است زیاد است خیر ببینن که یادش بدیم. همداراز مسئولین ډاډ ورکوي چې د زیانمنو د کورونو د رغولو لپاره هڅې کوي او په راتلونکي کې ورسره د نورو مرستو ډاډ هم ورکوي.